بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع په نامه در بیزو جلال چې خاص او ډېر بخښونکی مهربان د پروګرام پښتو پوینټ سره ستاسو د خوږ در ملګری اطاور رحمان ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. خپرونه د ولس ښېګړه علاقه چې کومه د عزتمندو مدینه آباد ته راغلی یم، کوم چې د تیمارین نه 15 کیلومتر راځي، لوړدیر کې راځي. تاسو ته به د کور د پس منظر ښکاري چې درېیمه ورځ ده د کور اور راوستی، د بجلۍ د کرنټ له وجې نه دې اور اخیستی، ډېر غټ نقصان یې وشو. کم از کم دغه 4 کمرې به تاسو ته ښکاري په دې فوټیجو کې، په دې ویجوالز کې څومره غټ نقصان شوی دی. په دې کې کم از کم د دې کور د خلکو د وینا مطابق 10 پکې چې کوم دي څاروي سوي دي، او د هغې سره کټونه څومره د ضروریات سامونه ټول پکې سوي دي. ډېر غټ نقصان شوی دی. شکر د جاني نقصان پکې نه ده شوی، او مالي نقصان پکې ډېر زیات شوی دی. راغلو دا نه خپرونه به کوو. راځئ ما عزتمندو کتونکو د محبت خان کور ته راغلو. تاسو به دا کور د دیوارونه هم ښکاري راغورځېدلي دي، ډېر زیات غټ نقصان شوی دی. کاکاجي زه خو اوس تاسو له حوصله افزایي له موږ راغلو. الله یې تاسو له صبر درکړي، ډېره ګرانه ده. الله یې تاسو له زړه صبر درکړي. دا کار ښه دی چې جاني نقصان پکې نه دی شوی، او چې څونه مالي نقصان شوي انشاءالله ستاسو سره به کتونکي ودرېږي. دا راته ووایه کاکاجي، دا نن څومه ورځ ده دا ستاسو کور چې ورغېږي؟ درېیمه ورځ ده. درېیمه ورځ یې ده؟ درېیمه ورځ ده. واو، څنګه خبر شو چې اور یې واخیستو؟ څه له وجې نه یې واخیستو؟ دا چې دغه نه دې ځای کې زما زوی دی، هغه پروت و بچو سره، نو په هغه باندې څه ټاقه مغه غوندې راله. هغه وایي چې ګنې دا ګلی ده، د اور د لرګو ټاقه کوله. نو هغه راپاڅېدلی دی چې دا زلزله ده که ګلی دی که دا څه شی دی. نو چې څرنګه یې ور بېرته کړو او راووتو، نو کور یو لمبه و. چې لمبه و نو په ما پسې رامنډه کړه، زه یې راپاڅولم، ما ور یې په جړق ووو. پوه شوې؟ نو بیا د هغې نه بعد زه په دې لارې تللی وم، په دې لارې نه شوم وتلی، ځکه چې خو ټول اور اور او زړه بیمار یم، د تلو نه یم. خو په هر حال په څه فایدو باندې لاړم او دلته کې کوشم. دلته زمونږ ګاونډیان دي، شیر نامې ده، هغه ته ورکوشم او چغې او سورې مې ولې، نو هغه یې بوډۍ مې ورووته. نو هغه ته مال چې دا کسان راپاسه دا بچي دی، زما کور اوس والوته، بچي مې خراب شو، مالونه مې خراب شو، څه خراب شو. نو بس هغه هلکان راله، خدای دې عزت وکړي. او بیا مې دوی ټلیفون وکړ هغه ته، ټینکر والا ته، هغه ټلیفون نه چوتاو. بیا وروسته راغی، خو مونږ بیا د ګیدړو د پم نه 2 ټینکره د ډاینو والا راوغوښته، او هغه اور قابو کړو، بیا یې مړ کړو. چې مړ شو د هغې نه بعد بیا دغه والا راغی، خو هغه د خوړ نه ګاډی راتلی هم نه شو، غټ و. او بېرته د دې خوړ نه هغه ټینکر ډاینو والا بېرته وګرځو چې زه اوس کار وشو، اور مړ شو او ستاسو ځای واپس. زه بس دغه کیسه وشوه. بیا د هغې نه بعد ما له زړه بیمار یم، نو ما له دوره غوندې راغله. نو بیا یې زه ویوړم هسپتال ته. 3 نیمې ګنټې زه په هسپتال کې داخل وم. د هغې نه بعد بیا چې لږ څور کې شوم، دغه کړم، نو بیا یې راواخېستم، بېرته کور ته رالو. حاجي صاحب دا راته ووایه، دا اور یې د شپې اخیستی او د بجلۍ د کرنټ د وجې نه؟ د شپې اخیستی دی، په 12 بجې پې مونږ په وژل شوي دا لګو. ماشومانو بچنګو ته هم خیر شوی نو څو ته؟ بلکل خیر خیرت دی، الله مهربانه بادشاه. کاکاجي ستاسو څونه نقصان وشو، څه څه پکې وسو؟ دې کې زما نقصان چې کوم دی نو ډېر زیات شوی دی. دې کې زما ډېر قیمتي سامان پروت و. هغه سامان چې کوم دی هغه مکمل ختم دی، نشته دی. په دې ګوټ کې پروت و، په دې کې مال ولاړ و، او دا ځای چې دی نو دا ډک و، څه پکې کټونه و، څه پکې نور سامان و. تقریبا د 12 نه 13-14 لکو پورې سامان زما په دې ځای شوی دی. پوه شوې؟ 12 لک روپو سامان پکې وسو. تقریبا دغه شان شوی دی. هو، دلته چې 4 پکې کمرې راوغورځېدې او د هغې سره څاروي، د کور چې څونه سامانونه هر څه پکې لاړ؟ هر څه پکې شوي دي. دا راته ووایه کاکاجي، په دې کور کې تاسو څو بچنګي ژوند کوي؟ په دې کور کې زما 3 بچنګي ژوند کوي. 3 بچي که نه؟ او 3 هلکان دي. دروغ خو نه شو ویلی که نه، چې زه اوس د 3 نه 6 جوړم. نه، 3 بچي مې دي او 3 ونه په دې کور کې وشي. کاکاجي دا راته ووایه، تا ډېر غټ خلک ګوري که نه، مخاوريز خلک دې ګوري، پوه شوې؟ دې کلیوالو نه ټوله دنیا دې ګوري، هغو ته څه ویل غواړي؟ څه غوښتنه دې لري کاکاجي؟ د
چا نه ده کړې وه. امداد په اساس سره تعاون وکړي که نه ځکه غټ نقصان شوی 15 لک روپۍ نقصان شوی. نو ولې نه غواړو خامخا تمه لرو چې یاره زمونږ حکومت دی زمونږ دغه دی پکار ده چې زما امداد وکړي. زما بچي په ډاګه پراته دي په ډاګه سم دي نو امداد به راته نه کوي. کاکاجي دا راته ووایه اوس تاسو مطلب هغه خلک چېرته لاړو کور خو وران شو که نه اوس چېرته لاړو؟ هغه د دې کاله که راختلي دي ګاونډیان دي ګاونډیان هم دي. هو دلته دي ټول دلته دي زنانه کور ور واغېستو دې کلي ولس سره له څوک له تپوس پوښتنې نه راغی نور غټ خلک درله راله؟ غټ خلک نه دی راغلی او دغه والا دفتر نه والا یو دوه کسان راغلي. دفتر والا څه وایي؟ دفتر والا ویل چې هلکان لیکل مې کله هغه نقشې اخیستې دي او ولیدې ځان ته هلک ته ویل چې ته به د پیر په ورځ باندې راشي. اتلی دی پته نه لګي چې څه کوي او څه نه کوي. الله تاسو له صبر درکړي کاکاجي او انشاءالله موږ هم داسې ودرېږو. دا څونه کتونکي هم چې ګوري که نه انشاءالله ټول به ستاسو سره ودرېږي ځکه چې غټ نقصان شوی دی. الله دې اسانه کړي ډېره ګرانه ده او انشاءالله العزیز دا ټول پښتانه به ستاسو سره ودرېږي موږ سم ودرېږو او الله تاسو له صبر درکړي. الله تاسو له زړه صبر درکړي. صحیح ده خفه کېږئ به نه خفه کېږئ به نه. الله دې خوشحاله د الله له طرفه ده د الله الله دې خوشحاله الله تاسو له صبر درکړي. الله دې صبر درکړي. عزتمندو کتونکو خپرونه دې سره ورسېده خپله خپرونه دلته راغونډومه. ټولو پښتنو ته عرض کوم چې دا بچګۍ خپلې وګڼئ ځکه چې ډېر زیات نقصان شوی دی. کم از کم 15-12 لک روپۍ نقصان وشو دې کورنۍ. دا په لوړ دیر مدینه آباد کې راځي تمرینه په 15 کیلومتر راځي. په دې پروګرام کې دا کم نمبر چلیږي د اسرار بھائی د دو کورنۍ نمبر دی نو ضرور ورسره تعاون وکړئ. خپل کور به عطا رحمان له ورکړي اجازت په ډېر بخښونکي رب عزوجل سپارم.